دا نظام په شهادتونو راوستلی په خپلو وینو مو راوستلی د خپلو سرونو په نظرانه مو راوستلی او دا نظام به موږ په خپلو وینو د خپلو سرونو په نظرانه پالو او ساتو موږ په همدې ځای کې دغه وعده بیا یو ځل د الله جل جلاله سره او له ټولو مسلمانانو سره تازه کوو چې موږ به دا نظام د خپلو سرونو په نظرانه باندې ساتو لکه څنګه مو چې مخکې د دې نظام د راوستلو لپاره باروت له ځانه تاوول او ځان ته به انفجار وکړو همدغسې به د دې نظام د ساتنې لپاره له ځانونو نه باروت کوو او ځان ته به انفجار وکړو د کفر فساد اشغال او د هر هغه چا په مقابل کې چې هغوی دغه نظام ته په بدو سترګو باندې ګوري هغوی د دغه نظام د تخریب اراده لري هغوی د دغه نظام بقا نه لري هغوی د دې نظام بقا نه لري والله العظیم زه دا کوم چې د الله جل جلاله په لار کې ذره ذره شم د دې نظام د بقا د دې شرعي نظام د بقا استحکام او ساتنې په لاره کې ذره ذره شم زه دا کوم چې د حشر په ورځ یو استشهادیانو په موضوع کې یو شهیدانو په موضوع کې د دې نظام د راوستلو لپاره ذره ذره شوي د هغوی نه ډېر زیات ذره ذره شم او د هغوی په وړاندې سرګوډي ولاړ او دا د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو د ټولو مسؤلینو فکر نظر او عقیده او د ټولو عهد او ژمنه او همدغه غوښتنه او مطالبه ده دا ولې زموږ د شهادت په نیت باندې راوتلي